حتی تر دې پورې اذا استيأس الرسل دا مخکې سره ولګو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او تا نه مخکې من نه دي لېږلي مګر سړي وحي مو ورته کوله د اهل قرا او هغوی به لګیا کار به یې کوو دعوت به یې کوو حتی تر دې پورې اذا استيأس الرسل چې مایوسه شو پیغمبران د څه شي نه مایوسه شو د خپل قوم د ایمان نه ایمان یې قوم چې موږ دا خلکو ایمان درو وظنوا دا ظنوا به پیغمبر ته نه راجع کوئ چې راجع شو کفر دی وظنوا او خلکو ګمان انهم دا پیغمبران چې دي قد کذبوا چې دوی سره دروغ ویل شوي دي یا دا خلکو ګمان وکړه انهم دا پیغمبران چې دي قد کذبوا یقینا دوی سره دروغ ویل شوي پیغمبرانو سره دروغ ویل شوي یعنی چې دوی ته ویل شوي وو چې عذاب به راځي دا به کېږي دا دوی ته هسې دروغ ویل شوي دوی ته دروغ ویل شوي او دوم قرت کذبو دی وظنهم او خلکو دا ګمان وکړه چې دا پیغمبران چې دي قد کذبوا یعنې دوی موږ ته دروغ ویل په دې خبرو کې یا دوی سره دروغ ویل شوي یا دوی موږ ته دروغ ویل جاءهم نصرنا دغه وخت کې به زموږ مرسته راغله پیغمبرانو ته چې حالت به دې ته راورسېده فنجي من نشاء نو موږ نجات ورکوو چې چا ته اراده وشي ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين او نه رد کېږي زموږ عذاب د مجرم قوم نه خدای نبي علیه السلام ته تسلي پکې ورکړه مسلمانانو ته چې ګوره دا خو یو سلسله ده د کار دا کېږي نو خلک به هر شی وایي چې عذاب به نه راځي ولا دا پیغمبران دروغ وایي ولا دوی سره دروغ ویل شي ولا موږ ته دوی دروغ وایي خو الله وایي چې زه ایمان مرسته او مدد هغه وخت راځي چې خلک ښه کار وکړي ښه کوشش وکړي او پیغمبران او منونکي د خپل قوم د ایمان نه بېخي مایوسه شي او رقم خبرې شروع شي بیا مرسته به راځي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا او فی قصصهم د دې په قصصو کې د دې په بیانونو کې چې تا ته وشو عبرت لأولي الألباب د عقل خاوندانو دپاره ما کان حدیثا یفترا نه دی دا قرآن داسې خبره یفترا چې د دروغو جوړېږي ولکن تصدیق الذي بین یدیه لکن دا تصدیق د هغه کتاب دی چې د دې نه مخې ته و یعنې تورات هم دا خبرې انجیل کې هم دا خبرې دي دا د ځان نه جوړ شوی څه شی نه دی د مخکیني کتاب تصدیق کوي وتفصیل کل شی او دا د هر شي تفصیل دی تحتاج الیه فی الدین چې دین کوم شي ته چې دین کې حاجت دی د هغې تفصیل الله ته کړی کومې خبرې چې خلک وایي دا به کول نشته دا به کول نشته دا به کول نشته هغې خبرو ته په دین کې حاجت نشته یا هغه داسې خبرې دي چې انسانان خپل په عقل باندې معلومه شي ریسرچ او په خپل څېړنه باندې معلومه شي وهدی ورحمه او دا هدایت دی او رحمت دی لقوم یؤمنون هغه قوم ته چې ایمان لري بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را دا حروف مقطعات ابن عباس ویلي د دې معنا دا ده ان الله اعلم وارى زه هغه الله یم چې پوهېږم او وینم عمومي د مفسرینو رایه دا ده چې دا مقطعات دي الله عالم دی په خپل مراد باندې د دې حروفونه تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب کتاب نه مراد دلته دغه سورت الرعد تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دي یعنې د دې سورت آیاتونه دي والذي انزل الیک والذي دا مبتدا والذي انزل الیک من ربک او هغه شی چې نازل کړلی شوی دی تا ته ستا د رب د طرف نه الحق هغه حق دی دی خبر ولكن اکثر الناس لا یؤمنون لكن اکثر د خلکو ایمان نه راوړي الله الذي الله ذات رفع السماوات چې پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد بې دستنې ترونها چې تاسو یې وینئ
یعنی سستنه نشته ده چې تاسو وګورئ، یعنی بغیر عمد مرئیة، بې د کوم ستنې نه چې هغه لیدل. ثم استوى على العرش، بیا هغه الله استوا کړې ده په عرش باندې، تپاسه شوی دی په عرش باندې. وسخر الشمس والقمر، او هغه مسخر کړی لمر والقمر او سپوږمۍ. مسخر کولو معنا دا ده چې په خپل وخت باندې فکر کېږي او د انسان د فایدې لپاره چلیږي. کل یجري، دا ټول روان دي لاجل مسمى، یو خاص نیټه چې هغه ختمېدل او انقضا د حیات دنیوي هغې پورې دا روان. یدبر الامر، دغه الله رب العالمین تدبیر د امر کوي. عرش باندې مستوي شوی دی، د کائناتو د باچایي تخت باندې جلوګر شوی دی او هغې باندې استوا کړې ده، تدبیر د امر کوي. د دنیا د ټولو کارونو تدبیر هغه کوي. يفصل الآيات، او تفصیل تشریح وضاحت سره خپل آیاتونه وړاندې کوي. لعلکم، شاید تاسو بلقاء ربکم توقنون، چې خپل رب سره په مخامخ کېدو باندې یقین ولرئ چې مونږ به یو ورځ دغه رب سره مخامخ کېږو. وهو الذي، والله غذات دی مد الارض، چې ځمکه یې غوړولې، وجعل فيها رواسي وانهارا، او ګرځولي دي په دې ځمکه کې غرونه، غرونه به یې میخ کړي، وانهارا، او غرونه یې روان کړي. ومن كل الثمرات، او د هر قسمه میوونه جعل الله ګرځولي فيها په دې ځمکه کې زوجین اثنین، زوجین جوړه. نو دا جوړه خو دوی، نو دا اثنین د زوجین لپاره تاکید. دوه قسمه میوې، د هرې میوې خواږه او تروه وغیره نور هغه پکې کېدی شي. یغشي اللیل النهار، اړی شپه په ورځ، اړی شپه په ورځ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقینا په دې کې نښې دي د الله د وجود او د قدرت هغه قوم دپاره چې هغه فکر کوي. وفي الارض، او په ځمکه کې قطع برخې دي، ټوکرې دي، متجاورات یعنې متقاربات، ټولو ته نږدې. مدارک لیکلي بقاع مختلفه مع كونها متجاوره، برخې او ټوکرې دي مختلفې سره دې نه چې یو بل ته نږدې، متلاصقه یو بل سره دخلي، او د نشو او نما په قوت کې فرق دي. وجنات، او په ځمکه کې باغونه دي، من اعناب د انګورو وزرع، او فصل دی، کښتونه دي، ونخیل، او د خرما ونې، سنوان. سنوان هغه ته وایي چې جرړه یې وایي او بوټي او څانګې ترې پشنې شي. غیر سنوان، غیر سنوان هغه ته وایي چې د بیخ نه سر پورې یو بوټی دی بس، بل شی پکې ونه اوسي. سنوان باندې مفسرون لیکلي لها رأسان اصولها بعض، سرونه دوی بیخي دي. غیر سنوان مختلفة الاصول، بیرونه یې یو د بل نه جدا یې دواړه رقم کي. یسقى بماء واحد، په یو قسم اوبو باندې هغه اوبه کېږي. ونفضل بعض على بعض في الاكل، او موږ فضیلت ورکوو بعضې د دو ته په بعضې نور باندې په میوه کې. یو قسم اوبه خوري، خرما او ټول بوټي، یو بوټی یو رقم خرما کې، یو رقم بوټی بل رقم. بیا کله په هماغه یو بوټي کې یو غونچه یو قسمي، بله غونچه بل قسمي، کله په هماغه یو غونچه کې یو دانه یو قسمي، بله دانه بل قسمي. فی الاکل فی الثمر قدرا وطعما ورائحة ولونا، دا تغییر او تبدیلي چې پکې ده، غټوالي ورکوټوالي کې وي، مزه کې وي، بوی کې وي، رنګ کې وي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقینا په دې کې نښې دي د الله د قدرت او د یووالي هغه قوم دپاره چې د عقل نه کار اخلي.
Karena Abu Hawa apa hewan Abu Hawa jadi istimewa. Orang orang itu cuma kamu hewan tu. Khuda notifat. Nu yau rab shtada yau parvardigar shtada چې بعض دانو ته په بعضو باندې ترجیح ورکوي. بعض خواص ته ورکوي هغه خاصیت بل ته نه ورکوي. دا رب دی که نه الله دی. وإن تعجبوا او که ته تعجب د دوی په خبرو کې کوې محمده فعجب قولهم يعني حقيق بأن يتعجب منه ډېر وړه او ډېره حقداره د تعجب د دې په خبرو کې قولهم دا خبره ده اذا كنا ترابا ولې چې کله موږ خاورې شو أئنا لفي خلق جديد ولې نو موږ به بیا په یو نوي خلق کې یو نوي ساخت په یو نوي پیدایش کې به بیا جدي وو دې نه به دې تعجب کوم الله وایي د دې په خبرو کې ډېره عجیبه خبره ده چې دوی د دویم کار ته پاسېدو نه تعجب کوي اولئک الذین کفروا بربهم دا خلک چې خپل رب باندې کفر کړی و اولئک او دا خلک دي الاغلال فی اعناقهم چې د دوی په سټونو کې اغلال دي اغلال توقونه دي توقونه په سټونو کې دي سټونه ورته درانده کړي دي ګوري نه فکر نه کوي سوچ نه کوي یعنی دوی خپل جهالت ضد د نفس د خواهشاتو د آبا او اجدادو د تقلید په بندګۍ کې اسیر دي او دغه شیان د دوی په غاړه کې د قیدونو او دغه شیان د دوی په غاړه کې د قیدونو په شکل کې پراته دي دوی آزادانه غور او فکر نشي کولی دغه شی ته اغراق دی د مور پلار په لاره د قوم قبیلې په لاره همداسې زموږ پردون لیکونه یا ضد جهل کینه دا ټول شیان چې دي دا د دوی په غاړو کې توقونه شوي دي توقونه او دوی د صحیح فکر او د صحیح سوچ کولو نه بند کړي دي اولئک اصحاب النار او دوی اور والا دي هم فیها خالدون دوی به اور کې همیشه ویستعجلونک بالسیئة دوی تا نه ناکاره شی په پیډه باندې غواړي الله عذاب راوړي راوړه الله عذاب راوړي ناکاره شی په پیډه غواړي قبل الحسنة مخکې د حسنه نه ده کړې او سیئه غواړي ایمان یې نه ده راوړی او عذاب غواړي لکه هغه ښه نیکي کوي که نیکي نه کوي خو ځان دپاره بدي ځان دپاره غواړي وقد خلت من قبلهم المسولات او یقینا تیر شوي د دې نه مخکې المسولات مسولات ښه ترجمه ساده پښتو کې ده عبرتناک مثالونه د دې نه مخکې عبرتناک مثالونه تیر شوي عذابونه راغلي دا عذاب څه نوی شی نه دی چې ورته پته راځي ډېر راغلي نو پته هم راتلی شي مسولات عربي مفسرونو تعبیر کړی عقوبات او امثالې د دوی په شان د خلکو باندې چې کوم عذابونه مخکې راغلي هغه دوی باندې راغلي هغه دغه تېر شوي مخکې کړل وإن ربک او بېشکه ستا رب د ذو مغفرة بخښنې والا دی للناس خلکو دپاره علی ظلمهم وظلم دا وایي یعنې سره د هغوی ظلم شرک کوي کفر کوي خو بیا هم الله بخښنه کوي او مغفرت کوي وإن ربک لشدید العقاب او بېشکه ستا رب چې دی سخت عذاب ورکولو والا هم دی چې کوم مهلت الله ورکوي هغه مهلت نه څوک استفاده ونه کړي او مسلمان نشي او کفر باندې اصرار وکړي نو د الله سخت عذاب ورکولو والا او مغفرت والا هم دی خلکو ډېر ګناهونه کړي ظلمونه یې کړي شرک کفر یې کړی بدۍ یې کړي چې توبه وباسي الله ته رجوع وکړي الله پرېږدي دا دې ته تشویق ورکوي چې راځئ سم شئ که دا هر څه شوي بس شوي ایمان راوړئ او شدید العقاب کې بیا تخویف دی وګوره الله سخت عذاب ورکولو والا ويقول الذين كفروا او وایي هغه خلک چې کفر کړی لولا انزل علیه آیة من ربه ولې نه نازلېږي په ده باندې یوه معجزه د ده د رب د طرف معجزې خو ډېرې راغلې دوی فرمایشي معجزه غوښته چې زمونږ فرمایش باندې موږ یې وغواړو راشي الله فرمایي انما انت منذر یقینا ته خو یې راوړونکی
ته دې کې څه کار چې معجزې کته کوي خلکو تو معجزې ستا حیثیت خلکو ته ویرول دي الله نه خلک مني وی کنه ولكل قوم هاد او د هر قوم دپاره مونږ یو لارښوونکی لېږلی نو په هغه لارښوونکو کې یو لارښوونکی ته معجزې لېږل نه لېږل د الله کار الله يعلم ما تحمل كل انثى الله پوهېږي ما په هغه شي باندې تحملو چې پورته کوي په خپل رحم کې كل انثى هره ماده هره ماده چې په خپل رحم کې څه شی پورته کوي رحم کې پروت وي الله په هغې پوهېږي نر دی که ښځه بدبخت دی که نیکبخت دی تو کفر لار به اختیار دی که د اسلام لار به اختیار دی ښایسته دی که بدرنګ دی صحت به یې کوي صحت به خراب وي په ټول باندې الله غریب به یې که مالدار وما تغیض الارحام وما تزداد او هغه شیان چې په رحمونو کې کمیږي او هغه شیان چې په رحمونو کې ډېرېږي یو ماشوم دی که دوی که درې که څلور چې کوم شی په رحمونو کې کمیږي او ډېرېږي هغې باندې مطلب دی وكل شيء عنده بمقدار او هر شی د الله په نزد چې دی هغه په یو اندازه باندې هر شي ته الله یې وخت ټاکلی هر شي ته الله اندازه ټاکلي که عذاب دی په خپل وخت به راځي که قیامت دی په خپل وخت به راځي د خلکو په خواهشاتو او فرمایشاتو خو نه راځي هر شي ته الله مقدار ټاکلی عالم الغیب والشهاده هغه د غیب هم عالم دی چې کوم شیان پټ دي هغه ته معلوم والشهاده او کوم شی چې حاضر دي هغه ته معلوم الكبير غستر ده المتعال غلور ده او عالي ده شان وجد ده فقر شمان فقر قدرت المستعلي على كل شيء بقدرت فقر شمان عالي ده فقر قدرت فأساس بان سواء منكم برابر ده بتاسو سواء منكم برابر ده بتاسو يعني سواء منكم في علم الله الله په علم کې پتا سو کې برابر دي من هغه خلک اثر القول چې خبره پتا کوي ومن جهر بي او څوک چې ښکارا کوي ډوړ الله ته برابر په خبره کوي په کار کوي ومن هو مستخف بالليل او هغه چې د ځان د پټولو کوشش کوي بالليل د شپې مستخفن کې مفسرین ترجمه کړي طالب للخفاء نفسه چې ځان پټولو کوشش کوي د شپې وصارم بارز او چې کوم ښکاره دی بالنهار د ورځې کوم چې د ورځې ښکاره دی میدان کې دی او کوم چې د شپې د ځان د پټولو کوشش کوي دواړه الله ته یو برابر دي له معقبات یعنې یوازې دومره نه ده چې دا شیان الله ته معلوم دي له معقبات الله لره معقبات د تعقیب نه یعنې پرله پسې لیږونکي ملایکه من بین یدیه چې د انسان مخې ته دي ومن خلفه شاهد یحفظونه من امر الله د ده هر شی لیکي من امر الله د امر الله د الله په امر باندې د ده هر شی لیکي یو ترجمه ده بله ترجمه دا ده د ده حفاظت کوي من امر الله د الله په امر څنګه حفاظت کوي من امر الله الله د عذاب نه د حفاظت ملائک د الله د عذاب نه زموږ څنګه حفاظت کوي وایي متاز نبا بالاستمهال والاستغفار چې بنده نه ګناه وشي او الله هغه باندې غوسه شي نو دا ملائک د الله ته خیر دی الله وخت ورته ورکوي سبا د توبه بل سبا او دعا ورته کوي الله ته الله ته رحمت خیر دی بنده د انسان قال دې ورکړی شهوت دې ورکړی نفس دې ورکړی تکلیف دې وشو نو دعاګانې ورته کوي ویحفظونه من امر الله یو معنا دا چا کړی او یو معنا هغه چې د ده هر شی ساتي د الله په امر باندې د الله په امر هر شی ساتي هر شی لیکي ان الله لا یغیر ما بقوم بشک الله نه تغییروي هغه حالت چې کوم قوم پورې هغه حالت دی عافیت دی نعمت دی امن دی الله یې نه تغییروي حتی تر دې پورې یغیروا ما بانفسهم چې ما بانفسهم چې دوی تغییر کړي هغه څه چې د دوی نفسونو پورې دی د دوی نفسونو کې چې کوم احوال جمیله دي او ښایسته خویونه او اخلاق دي هغه دوی تغییر کړي قبیح خویونه په ځان کې راوړي بیا الله هم د دوی نعمت اخلي امن یې اخلي نعمتونه یې اخلي عافیت چې الله ورکړی هغه ورته الله وإذا أراد الله بقوم سوءا
او کله چې الله اراده وکړي یو قوم ته د عذاب ورکولو فلا مرد له نو هغه راواپسې نشته څوک واپس کولی شي وما لهم من دونه من وال او نشته دوی لره پرته د الله نه څوک وال څوک اختیارمند څوک دوست څوک کومکری یدفع عنهم السوء چې هغه د الله عذاب د دوی نه دفع کوي تاسو معامله د الله لاس کوي واخر دعوانا